ملګرو دا یو ډیره اهمه موضوع ده چې آیا عزل کول جایز دي او که جایز نه دي. ټول اول دا خبره چې عزل څه ته وایي، نو عزل دې ته وایي زما ملګرو چې انسان د خپلې کوروالا سره هغه کوروالی جما کوي، خو چې کله د انزال ټیم نږدې شي د شرمګان خپله اله بهر را وباسي او د هغې چې کومه شرمګاله د هغې د پاسه باندې خپل انزال وکړي یا په بلې طریقې سره انزال وکړي، خو یې دننه رحم ته هغه مني لاړه نه شي، نو دې ته عزل وایي. نو آیا دا زموږ په اسلام کې جایز دي او که جایز نه دي؟ نو د دې یو څو مختلف صورتونه هغه جوړېدای شي. لول هغه صورتونه زده کول پکار دي، بیا وروسته په هغې باندې حکم لګول پکار دي. نو ټول نه اوله خبرداره که چېرته انسان د عزل کوي، یعنې دننه خپله کوروالی وکړي او بیا چې کله د انزال ټیم راشي نو د زنانه د شرمګان خپله اله را وباسي او بهر هغه خارجه کړي، نو آیا دا کار که چېرته د خوند دپاره وي، یعنې کله ناکله انسان په میاشت 2 میاشتې بعد دا کوي د خوند او د مزې حاصلولو دپاره، نو دا بیا جایز دي او په دې کې هېڅ قسمه ګناه هغه نشته دی. دویم صورت په دې کې هغه دا دی که چېرته د انسان هغه د کومه بیبي ده هغه بیماره وي، هغه د تکلیف وي، په بچو په پیدایش کې تکلیف وي او دا په دغه طریقې سره هغه کوروالی کوي چې دننه خپله اله داخله کړي او بیا په هغې سره کوروالی وکړي او چې کله د انزال ټیم راشي دا بهر خپله اله خارجه کړي او بیا خپله مني بهر خارجه کړي، نو دا کار هم جایز دی، په دې کې ګناه نشته دی، ځکه زنانه ته هغې کې نقصان رسېږي، تکلیف رسېږي چې سبا د هغه بچي پیدا کېږي د هغې ژوند ته خطره ده، نو دا کار هم بیا جایز دی. یو دریم صورت په هغې کې دا دی که چېرته د انسان زنانه ده هغه ښه برابره ده، صحتمنده ده او په بچو په پیدایش کې ورته هم څه تکلیف نشته دی او بیا هم دا طریقې سره دا کار کوي، یعنې خپله اله بهر خارجه دغه کړي، یعنی خپل منی بهر خارجه کی، دا کار بیا په اسلام کې ناروا دی. ځکه دا کار بیا خلک ځکه کوي چې را دیو چې زمونږ بچي پیدا شي نو دوی له رزق څوک ورکوي، نو رزق خو الله رب العزت کړل، الله پاک فرمایي چې زه تاسو له هم رزق ورکوم او تاسو د بچو له هم رزق ورکوم، ولا تقتلوا اولادکم، تاسو د دې د وجې نه خپل بچي مه وژنئ او په مرګ کې را هم راځي چې ته هغه حمل هغه ضایع کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه هم خلاف راځي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو داسې بیبیانو سره هغه نکاح وکړئ چې هغه ډېرو بچو والا وي، یعنې زما امت هغه سیوا کړي، نو ته کې په دې طریقې سره دا کوروالی کوي نو امت خو بیا سیوا کېږي هم نه، نو د حدیث هم خلاف راځي او د قرآن مجید د صریح نصوص نه هغه هم خلاف راځي. نو پکار دا دی چې اول موږ مسله مکمل طریقې سره وپېژنو، بیا په هغې باندې موږ عمل وکړو. نو که ویډیو مو خوښه شوې ده نو ویډیو لایک کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسېږي او هغوی ته هم پیدا حاصله کړي، او زموږ چینل د نوي ویډیوګانو لپاره هغه سبسکرایب کړئ چې زموږ هر اسلامي ویډیو تاسو ته رسېږي او تاسو د هغې نه پیدا حاصلوئ. ډېره مهرباني، والسلام.